د کال وروستۍ ورځې دي. دا کال هم تیر شو. ډېرو وګټله خو ډېرو بایلو ده. ډېرو زړونه مات کړل خو ډېرو بیا لاسته راوړل. ډېر راغلل او ډېر بیا ولاړل. هغه چې راغلل کیدی شي ډېر تم نه شي خو هغه چې تللي بیا هېڅکله هم نه راځي. ژوند څومره سخت دی خو کله بیا په سختۍ ارزي. مهمه نه ده چې نړۍ ډېره ناځوانه ده. مهمه دا ده چې موږ ځوان مرده شو او د یو بل په قدر پوه شو. مه پرېږدئ چې له یو بل څخه لرې شئ. شاپرک خرس ته وویل مینه در سره لرم. خرس وویل اوس خوب راځي غواړم ویده شم. کله چې پاڅېدم په اړه به یې خبرې وکړو. خرس په ژمنې خوب ویده شو بې خبر له دې چې شاپرک یوازې 3 ورځې عمر لري. له بل سره مینه وکړئ کیدای شي دا موکه بیا په لاس در نه شي. مینه او ګلونه له ژوندیو سره او دعا له مړو سره ښایي. موږ ډېر کله برعکس عمل کوو. په هدیرو ګرځو او مړو ته ګلان وو خو ژوندي مو بیا د سترګو پر وړاندې مري. نننی ژوند دومره لنډ شوی لکه غوټۍ چې ګل شي ګل مړاوی شي او ورشي. راځئ واړه شیان له یو بله دریغ نه کړو. مینه له مینې او نیکمرغۍ ډک کال ولرئ.